السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیزایني نوم لیکنه څنګه کولی شئ؟ دا به انشاءالله په دې ویډیو کې درته ښایو. د ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې موږ څنګه کولی شو خپل نوم په ډیزاین کې ولیکو او انشاءالله بالاخره هم موږ پرې ویډیو جوړه کړه. داسته چې مخکې له دې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ او د زموږ د ټلیګرام ګروپ هم کوم جوین کولو هغه هم در سره جوین کړئ، ولې چې موږ هلته اکثر ډیزاینونه درلیږو. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. دې لپاره به تاسو داسې وکړئ چې لومړی به پکس لب ډاونلوډ کړئ. که پکس لب در سره وي ښه ده، که نه وي در سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن چې ما په ګوته ایښې ده، دغه اپلیکیشن تاسو چې ور دننه شوئ لاندې بیخ کې تاسو دغه علامې وینئ، ای شوه او دغه علامه شوه، دغه علامه شوه، داسې دغه علامه شوه. دغه علامه به ووهئ، دغه یو چې دا مو ووهله دې سر ته به داسې راشئ چې راغلی د کمرې او د دې انځور په مابین کې دغه انځور چې کومه دی، دغه انځور به تاسې ووهئ. لږ صبر. دغه انځور به تاسې ووهئ. تاسو به ګیلرۍ ته راولي. موبایل ګیلرۍ دغه ده، دغه به ووهئ. لومړی خو تاسو د پکس لب لپاره چې موبایل په انګریزي کې کوئ هغه به ډېره ښه وي. که په عربي کې وي بیا ستاسو نه انځور لرې تښتي راتښتي. انځور پکې جوړېږي خو لږ مشکل درته پیدا کوي. که موبایل ورته انګریزۍ ته کوئ هغه به ډېره ښه وي پکس لب لپاره. نو دغه ځای به بیا تاسې ووهئ، یعنې تاسو ته به ګیلري راشي. ګیلري چې درته راشي په ګیلرۍ کې تاسو سره به انځورونه وي، هغه انځور بیا تاسې ورجګ کړئ. اما هغه انځور په فیورټ انځورونو کې اچولی دی، څو زه یې له هغه ځایه بیا په اسانه سره راواخلم. دغه دی، تاسو دا وینئ، دغه انځور دی. دغه انځور که تاسو غواړئ یا دغې ته ورته نور انځورونه غواړئ، زموږ په ټلیګرام کې چې کوم ګروپ دی هغې کې موږ دا نشر کړي دي. له هغه ځای نه تاسو بیا انشاءالله په اسانۍ سره اخیستی شئ دغه انځورونه. هغه ځان سره ډاونلوډ کړئ او په مابین کې خالي ځایونو کې نومونه پکې ولیکئ او انشاءالله تاسو ته به فایدهمند ثابت شي. او که تاسې له دې نه پرته نور ډول انځورونه غواړئ کمنټ وکئ، انشاءالله تاسو ته به هغه هم د ټلیګرام ګروپ ته درته ولیږو. ښه دغه انځور زه وهم ټیک نشان مې بر سر کې ووهلو. دلته بیا راته وایي چې انځور اړوې راړوې که نه، زه چې نه بالکل صحیح دی. بیا دلته هم ټیک نشان ووهلو. تاسو اوس دا وینئ هغه انځور دلته راجیګ شو. بیا به زه دغه لیکل ووهم. لیکل 2 ځله زر ووهئ، یعنې 2 کرته زر داسې ووهئ. تاسو دلته ور ولیکئ مثلا زه ور لیکم محمد صلی الله علیه وسلم. لومړي سر کې ول 3 ځله فاصله ورکئ. لومړي سر کې 3 ځله فاصله ورکئ او په بیخ کې 3 ځله فاصله ورکئ. ور مې کړه، دغه او کې به ووهئ. او مې وهلو، د لږ راغټ کړئ. لیکل دغه دی. بیا به زه دغه لیکل ووهم. تاسو دا وینئ د لیکل دی. ای ته چې زه لاړم، زه اوس په دې لیکلو کې تعدیلات کولی شم. او که په دې کې وي زه په دې بیکګراونډ کې تعدیلات کولی شم. که په دې کې وي کوم انځور سم ورته اوچت کړی وي په هغې کې تعدیلات کولی شئ. اما زما تعدیلات زه اوس غواړم په لیکلو کې تعدیلات وکړم، یعنې په لیکلو کې ایډیټینګ وکړم. بیا به زه څه وهم؟ ای. بیا به زه ای ووهم. زه اوس په دې لیکلو کې هر ډول تعدیلات کولی شم. څه به ووهم؟ فونټ. فونټونه موږ سره دغه دي ای. او بیا ما سره د عربۍ او د پښتو فونټونه دغه دي. دلته زه راغلم چې لږ راښکته شم. ما لاندې دغه فونټ ساتلی دی. دا مې ووهلو او اوکې مې کړو. وینئ نوم داسې شو. داسې شو راغټ مې کړو او بیا مې دې فونټ ته رنګ ور واچولو. رنګ مې کوم ور واچولو؟ هغه ته هم باید دغسې رنګ ور واچوم لکه څنګه چې د بیکګراونډ رنګ ده. بیا به ښایسته رنګ راشي. هغه رنګ به زه څنګه ور اچوم؟ تاسې دغه ځای ته راشئ. دغه پرې پرې ځای چې کوم تاسې وینئ دغه به تاسې ووهئ او له دغه ځای نه به دغه علامه چې کومه ده دغه د انځور علامه دا به ووهئ. چې مو ووهله تاسو به د ګیلرۍ نه یو انځور ورته راواخلئ. مثلا ما په فیورټ انځورونو کې دغه انځور راته ساتلی دی. دغه انځور زه دغه رنګ ورکول غواړم. د مابین کې چې کوم رنګ دی دغه رنګ زه ورکول غواړم. څه به وکړمه؟ ټیک نشان به ووهم. یعنې د ګیلرۍ نه یو انځور ورته راواخلئ، د هغې رنګ ورکئ. اوس به د انځور رنګ وینئ دغسې شو. بیا هم که په دې کې تاسو لږ څه ډېر تعدیلات کول غواړئ دغه لږ مخته کوئ وروسته کوئ. وینئ اوس بالکل صحیح شو. دغسې زما بالکل خوښ دی. څه به وکړم؟ ټیک نشان به ووهم. ټیک نشان مې ووهلو، انځور لږ نور هم غټوم څو ښه راشي. اوس به څنګونو ته رنګ ورکړم. څنګونو ته رنګ چېرته ورکول کېږي؟ د سر ته چې راشئ دغه ځای چې کوم وینئ دغه علامې یادې ساتئ. دغه علامه ووهئ او دغه پلی کړئ. اوس تور رنګ یې واخیستو، زه ورته سپین رنګ ورکوم. سپین رنګ ښه نه ښکاري، بلکې دغه د کوم زیړ رنګ چې دی دغه شان زیړ رنګ ورکوم. دغه دی ور مې کړو او لږ یې ورته تیزوم، غټوم یې. یعنې په شپږو کې دی. اوس دا وینئ شپږو کې مو رنګ ورته غټ کړی دی. څه به وکړم؟ ټیک نشان به ووهم. اوس څه پاتې شول؟
دا خو وشول. اوس به لاندې سوری ورکم. یعنې اوس دومره چندانې ښه نه ښکاري، اما که لاندې سوری ورکمه، لاندې سوری دغه علامه هم یاد در سره وساتئ. دغه دا د لاندې سوري علامه ده. سوری به زه ورکم، پلی شو. یعنې لاندې سوری چالان شو. دغه چې ووهم دا مې هم آن کړو، لاندې سوری نور هم تیز شو. اوس لاندې سوري ته تاسې بیا پام کوئ، لږ لږ داسې حرکت ورکړئ، د دې طرف ته سوری ورځي، د دې طرف ته سوری ورځي. اما تاسې که دغه بره ځای ته وګورئ، دغه بره ځای ته د دې سوری دلته دی. یعنې مطلب دا چې اوس موږ به د نوم سوری چې کومه دی هغه به په دې طرف راولو، یعنې په لاندې به یې راولو. څه به وکړمه، لږ به دې طرف ته کم او دا به لږ دې طرف ته کم، دا به لږ نور هم دې طرف ته کم، دا به لږ بلکې ډېر شو نه. دغسې بالکل صحیح دی. اوس وینئ نوم څومره ښایسته راغلو، بالکل زبردست. اوس به څه وکړمه، بل کار چې ماته کول پکار دی، نوم خو پوره شو، اما زه پکې یو بل ډیزاین هم کوم. نوم چې پړسېدلی وي، تاسو به چېرته لیدلی وي، د الجزیره قنات شو یا خپل د الهجره چې کوم سټوډیو د هغه شو، هغوی نومونه پړسېدلي وي. هغه له کومه ځایه کېږي، له دغه ځایه. دغه به ووهئ. زه چې اوس دا پلی کړم شاید نوم ورک شي. وینئ نوم فقط دغه ځای پاتې شو، نور ټول نوم ورک شو. هغې سره به تاسو څه کوئ، ټیک نشان ووهئ او دلته راشئ د انځور غټولو وړوکی کولو ځای ته، یعنې سایز ته چې راشئ انځور غټ کئ یا وړوکی کئ، تر هغې دا غټوئ وړوکی کوئ څو تاسو ته دغه شان صحیح درته راشي. وینئ ما دومره غټ کړو او اوس دا راته صحیح راغلو. بیا به زه بیرته هغه ځای ته لاړ شم، انځور پړسولو ځای ته، دغسې به زه ووهم. چې ومې وهلو دا په شپېتو کې کوئ، لومړی یو په شپېتو کې کوئ، دویم په 13 کې کوئ. زه چې درته کوم ځای ښیمه دغه ځای مې خپل تجربه کړی دی، دا ډېر صحیح دی. دریم هم په 13 کې کوئ، څلورم شپېتو ته ورسوئ. وینئ دغه ځای بالکل زبردست دی. او دغه ځای د سوري ځای دی. سوری اوس ورته د بره نه دی. وینئ سوری ورته د بره نه دی، بره نه اوس ښه سوری نه ښکاري. زه ورته سوری له څنګ نه کوم، ځکه چې څنګ نه پې سوری هم راګرای دی. نو دا سوری دی کوم طرف ته چې تاسو سوری ورکوئ، داسې پې ګډوئ، تاسو بره نوم وینئ تاویږي راتاویږي سوری پې. زه ورته سوری له دغه ځای نه ورکوم، سوری مې ورته له داسې ورکوم. اوس به څه وکړم، ټیک نشان به ووهم. تاسې نوم وینئ ډېر په زړه پورې راغلو، ډېر ښایسته راغلو. همدغسې نوم تاسو هم لیکلی شئ. او باقي مو په لوی خدای سپارم. زموږ ویډیو تر دغه ځایه وه. که تاسې داسې نور نومونه لیکل غواړئ موږ ته کمنټ وکئ، او همدغه شان زموږ د ټلیګرام ګروپ هم چې کوم دی هغه هم در سره جوین کئ، او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کئ چې کومه ده زموږ د ټویټر پاڼه چې موږ په هغې کې هم ګرافیک ډیزاینینګ نشروو هغه هم در سره فالو کئ. د دې ټولو لینک په لاندې لومړي کمنټ کې پین دی انشاءالله، یعنې لاندې لومړي کمنټ کې تاسو دغه ځای نه دغه لینکونه موندلی شئ. او د اخیره کې دا خبره بیا هم کوم، له دغه ځای نه له دې ډیزاینونو له دغې نه فسق او فجور ته خدمت مه کوئ، بلکې دین مبین اسلام ته او هیواد ته ترې خدمت وکئ، خپل قام پښتو ملت ته ترې خدمت وکئ. او کنی که تاسو ترې فسق او فجور ته خدمت کوئ، د قیمت پر ورځ زه له تاسې بري او بېزاره یم. بقیه مې بولئ، خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.